سلام ستړي مشئ. له نږدې 2 میاشتني ځنډ وروسته د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیرته پیل شوه. د افغانستان پاسپورټ عمومي ریاست مسؤلین وایي چې په تیر کې د ورځې 3000 پاسپورټونه ویشل کېدل، خو اوس به دغه شمېره 2 برابره او هره ورځ به 10000 پاسپورټونه ورکول کېږي. پخواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله په 2 بېلابېلو پیغامونو کې د ښوونکي ورځې مبارکي ویلې. حامد کرزي هیله ښودلې چې ژر یو ځل بیا د ښځینه ښوونکو او زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همدا ډول ډاکټر عبدالله د پوهنې بهیر کې د ښوونکو تېرې هڅې او کړنې ستایلې دي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو له منځه ترکمنستان افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر قربان قلي محمدوف ویلي چې د طالبانو له چارسنبال حکومت سره د کار او همکارۍ لیوالتیا لري. په دې وروستیو 2 میاشتو کې د تیلو بیو له امله د موټرونو کرایې لوړې شوي او همدا ډول خلک له اقتصادي کمزورتیا سره مخ دي چې له امله یې ډیری کابل ښاریان اوس د تګ راتګ لپاره له بایسکلونو ګټه اخلي.